د افغانستان د شهید ښاغلي ستر جنرال عبدالرازق خان د لومړی تلین په لمانځ غونډه کې د هیواد ولسمشر ښاغلي اشرف غني د هغه کورنۍ او د هغه په نوم یې کوم ځای ونوماوه. د تازه کره او دقیق معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویدیو تر اخره وګورئ تر څو مو پوښتنې ځواب او معلومات مو زیات شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن له غرمې مخکې د افغانستان د دفاع د اتل شهید سر جنرال عبدالرازق د شهادت د لومړي تلین په مناسبت جوړه شویو مراسمو کې ګډون او وینا وکړه. په دې مراسمو کې چې د لویې جرګې په تالار کې جوړه شوې وه، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله استاد عبدالرب رسول سیاب د کابینې غړو د ملي شورا رهبري او غړو او یو شمېر سیاسي شخصیتونو هم ګډون کړی و. جمهور رئیس غني په دې مراسمو کې په خپله وینا کې د افغانستان په ځانګړي ډول د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو روح ته دعا ترڅنګ ستر جنرال عبدالرازق د امنیتي ځواکونو یو زړور او رښتینی غړی وباله. د افغانستان د دښمنانو د دسیسې په پایله کې له هیواد څخه د دفاع په لاره کې شهادت ورسید. جمهور رئیس څرګنده کړه جنرال رازق یو هیوادپاله جنرال او په ټول ګران و. ټول افغانان، ښځې، نارینه، ځوانان او سپین ږیري هغه د هیواد واقعي سرتیری بولي. هغه زیاته کړه زه د هیواد وسلوالو ځواکونو ته د اعلی سرقمندان په توګه د خلکو د ملاتړ په لار کې د هغه د اتلولیو او سرښندنو قدرداني او مننه کوم. جمهور رئیس غني ویل د شهید ستر جنرال عبدالرازق د سرښندنو په درناوي او د نوموړي د اتلولیو د ژوندي ساتلو په خاطر د افغانستان د پولیسو اکاډمي د شهید جنرال عبدالرازق په نوم نومول کیږي. د هغه څه و چې جمهور رئیس څرګنده کړه د جنرال رازق شهادت وښوده چې پردیو دسیسو باوجود افغانان اوس هم په یو غږ له هیواد او سرتیرو څخه ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی دی. جمهور رئیس دغه خبرې په داسې مهال کې وکړې چې له کندهار او د هیواد له 14 ولایتونو څخه مختلف سرعلا قمندانان، د زون مشران، والیان او د کابینې ټول غړي د لویې جرګې په تالار کې و او دغه څرګندونې د په داسې حال کې وکړې چې تادین خان یې ترڅنګ ولاړ و او د هیواد د پولیسو ستر اکاډمي د ښاغلي ستر جنرال عبدالرازق خان اچکزي په نوم ونوموله. د لا ښه، کره، دقیق او پر وخت معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب او ویدیو تر ملګرو شریکه کړئ. مننه.